السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل غږ د نجلۍ په غږ باندې بدل کړئ. یعنې خپل غږ باندې خبرې وکړئ، هغه تاسو به د نجلۍ په غږ بدلوی شئ، هغه به تاسو د بل سړي په غږ بدلوی شئ، هغه به تاسو د بل چا په غږ بدلوی شئ. یعنې بیا به خلک تاسو نه پېژني چې دا اوس موږ ته څوک میسجان کوي، دا اوس د چا میسجان موږ ته را روان دي. خو ملګرو دا تاسو ډېر اسانه کوی شئ. نو درځئ ځو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، ویډیو سره لایک کړئ او د هغه رقم زموږ چینل مې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو نه مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ته د وایس چینجر په نامه ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو هغه په پلی سټور کې ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو دا خلاص کړئ، دلته به په دغه کلپ نشان باندې کلیک سره وکړئ، دلته سم کلیک وکړئ، بیا به په دغه اول نشان باندې کلیک وکړئ، د هغه نیکسټ باندې، یعنې په نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس به دلته تاسو راسئ، بیا به په دغه نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته لیکلی دی کلیک میوزیک بټن ټو سټارټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو وایي ټاپ ټو سټارټ ریکارډینګ، په دې به کلیک وکړئ. اوس ملګرو زه دې ته خبرې کوم. هاي آی ایم ګوینګ ټو سکول آر یو کمینګ وید می. ګوره ملګرو ما دا خبرې ورته وکړلې، اوس بیا تاسو نیکسټ کړئ. کله چې نیکسټ کړئ، دا ټول سونډونه دي په هر سونډ کښې، یعنې په هر غږ کښې تاسو غواړئ هغه دوی تاسو ته درکوي. ګوره ملګرو کم دغسې ما ورته کړی و ریکارډینګ چې ما وکړي هغه به ټول دی دلته تاسو ته راواړوي. نو ملګرو هغه دلته تاسو هر سونډ چې مو خوښ شي په هغه سونډ کې تاسو سیولی شئ. خالي به دلته تاسو راسئ، خالي به دا کم سرخ بټن چې دا په دې به کلیک سره وکړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. دلته به نوم ورکړئ، هر نوم چې مو ورکوئ زیده خان په نامه یې زه چې کوم سیوم. دلته ما ملګرو خان ورکړی، اوس مې چش کوئ اوکې کوئ. کله چې دا اوکې کوئ تاسې سیو کوئ. ملګرو دلته به اوس تاسو ولاړ شئ بیک باندې. کله چې په بیک ولاړ شئ، ګوره به تاسو هغه کم ریکارډینګ تاسو سیو کوئ، مای وایس ته به راسئ، مای وایس چې رالاست ګوره هغه به په خان په نامه څه شي سیو وي. نو ملګرو سره که شیروئ تاسو هغه شیرولی هم شئ، په وټساپ باندې، په فیسبوک باندې، په مسنجر باندې، هر سړی چې څه لیږي هغه دلته تاسو لیږلی هم شئ. نو ملګرو دغه ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ. خدای دې وکړي تاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو میلاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.